الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مخکې دوه درې درسونه کې موږ د روژې د مقاصدو او اهدافو په باره کې خبره وکړه چې روژې نه اصلي مقصد څه دی، اصلي هدف او د هغې ګټه څه ده. موږ یو څو خبرې په هغې کې وکړې. اول دا چې په انسان کې د بندګۍ احساس راژوندی کوي. یو خوبي دا چې انسان خپله بنده دی، غلام دی او تابع دی د امر د الله پاک عز وجل. دویمه خبره دا وه چې د دې په خوا کې چې دا د بندګۍ احساس سړي ته راژوندی کوي، د نفس کنټرول هم صورت نشي، ځکه دا نفس چې دی دا د مادیاتو طرف ته ډېر تمایل او میلان لري. نو روژه دا کنټرولوي او د انسان په خپل اختیار کې راولي او د دې سره خوا کې د یو نیک ماحول، د نیک چاپیریال او د نیک محیط لپاره شرایط برابري کې. په روژه کې هر سړی کوشش کوي چې تلاوت، ذکر اذکار، صدقات، خیرات دا شیان وکړي او د دې سره په خوا کې د غریبو او د بېوزلو خلکو د حالاتو نه هم سړی خبرېږي چې خپله سړی وږی شي نو کم از کم د نورو خلکو د احساس ورسره کړي چې وږي دي، د هغوی سره څه کول پکار دي. او د دې سره په خوا کې د انسان د صحت دپاره هم ډېره فایده لري. مو مخکې څه کتابونه وړاندې کړل چې هغه کسانو چې هغوی اصلا د اسلام په دین باندې عقیده هم نه لري، غیر مسلم خلک دي، او هغوی په دې باره کې کتابونه لیکلي. مشهور کتابونه دوه مو وړاندې کړل چې یو الکسیس کیرل چې هغه خپله پی ایچ ډي لري په فزیالوژي کې او نوبل جایزه هم اخیستې ده، هغه د روژې په باره کې باقاعده خبرې کوي. دا د انسان د صحت لپاره ډېره مفیده او ضروري ده. بل ډاکټر جی باټیا چې دا د هندوستان یو مشهور د قلبي او د زړه د امراضو سرجن او جراح دی، هغه خپل کتاب چې ما درته وښودلو هارټ اټیک په نامه باندې، هغې کې د روژې دپاره څومره پیدې ښودلې وې چې حتی د انسان د ټول صحت دپاره روژه یو پیدامند شی دی، بر علاوه دې نه چې د زړه دپاره ګټه لري. نو دا ټول د دې روژې خپل هغه دنیوي او هغه ګټې وې، فایدې وې، مقاصد وو. د دې په خوا کې موږ بله خبره هم کړې وه چې دا روژه د ثواب په حساب باندې یا د ثواب په لحاظ باندې دا 3 درجو باندې ویشل شوې ده یا 3 مرتبې لري. ټیټه مرتبه دا ده چې هغې ته ویل کېږي عامه روژه، چې دا موږ او تاسو عام خلک یې نشي، چې هغه خوراک، څښاک او جنسي تعلقاتو نه ځان ساتل دي. دې ته ویل کېږي عامه روژه، چې د عام خلک ټول مسلمانان نشي. یو خصوصي روژه ده. خصوصي روژه دا روژه ده چې سړی د خپل سترګې، غوږونه، لاسونه، پښې ده، د خپل کومه اعضا او اندامونه چې دي دا د ګناه نه سړی وساتي. دا دې ته ویل کېږي خصوصي روژه. او په دې کې دواړه ملحوظ دي چې هم به سړی عمومي روژه نیسي، ځان به په ظاهري لحاظ د خوراک، څښاک، جنسي تعلقاتو نه ساتي، او د دې په خوا کې به خصوصي روژه هم نیسي چې د خپل اعضا چې کوم یو دي هغه به د ګناه نه ساتي. یو خاص خصوصي روژه ده، یعنی بالاخص روژه یا خصوص الخصوص روژه چې ورته ویل کېږي، هغه دا ده چې د انسان په ذهن کې، د انسان په زړه کې، د انسان په فکر کې او په خیالاتو کې داسې خبره او داسې شی رانشي چې هغه د الله پاک سره ټکر شي. یعنی صرف دا ټوله توجه د انسان د ظاهري او باطني ټوله صرف الله عز وجل ته، دې ته ویل کېږي خصوصي روژه. نو دا روژه کې دا ټولې مرتبې ورو 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 په هغه وخت کې صورت حاصلېږي سړی په دې پوه شي چې روژه یوازې دا نه ده چې سړی خوله او هغه بنده کړي، یو بلکې دا ده چې د خپل اعضا چې کوم دا هم د ګناهونو نه وساتي، بلکې د خپل فکر او نظر او زړه چې کوم یو دی دا هم د داسې خیالاتو نه وساتي چې هغه د الله پاک د قانون، د الله پاک د رضا په خلاف او د الله پاک د خوښۍ په خلاف وي. نو دا د روژې هغه د ثواب په لحاظ باندې مراتب شو. اوس د دې په خاطر باندې چې موږ د روژې مقاصد بیان کړو چې روژې ډېره ګټور شی دی د انسان د صحت دپاره، د انسان د دنیا دپاره، د انسان د آخرت دپاره، د انسان د تزکیې د نفس دپاره، د انسان د نفس د کنټرول دپاره او د عبدیت او د بندګۍ د هغه لوړې درجې د حاصلولو دپاره دا یوه بهترینه وسیله او بهترینه طریقه او بهترین علاج دی، بهترینه تداوي ده. نو د دې په خاطر باندې چې رمضان میاشت خو موږ او تاسو لوري یوه میاشت هغه فرض روژه ده، خو د دې په خوا کې مسلمانانو باندې څنې نور هغه هم ورته ترغیب هغه ورکړی شوی ده چې که تاسو نورې روژې هم بر علاوه د دې نه ونیسئ نو دا به تر ټولو نه ډېر ښه شي. لکه یو سړی یو څو ورځې کار وکړي، بیا پسې یو ورځ بیا کار وکړي، بیا ورو ورو چې هغه کار بار بار تکراریږي نو بالکل د انسان په ذهن او د انسان په فکر کې زیان نشي. نو په دې خاطر باندې د اسلامي شریعت کې یا په اسلامي فقه کې یا د موږ او تاسو په اسلامي دین کې د بر علاوه د رمضان د میاشتو د روژو نه چې دا یوه میاشت روژې دي، دې نه علاوه ځینې روژې نورې هم شته
چې د هغې ډېر فضلیت بیان شوی دی ثواب په لحاظ او دنیوي لحاظ باندې خو دا څه مقاصد چې دي دا د ټولو روزو شریک دي. نو د ټولو نه مخکې روژې په باره کې چې کله رمضان تیر شي او رمضان میاشت ختم شي او اختر ورځ شي، د اختر ورځې نه متصله دویمه ورځ باندې، ځکه د اختر په ورځو کې روژه حرامه ده، روژه نه نیول کېږي، روژه نه کېږي اصلا. د لوی اختر په اوله ورځ باندې، د کوچني اختر په اوله ایام تشریق، ایام تشریق 11 12 او 14 د ذوالحجې دې کې نه نیول کېږي، باقي د ټول کال په ورځو کې روژه نیول کېږي. نو د څنګه چې روژه ختمه شي ورپسې د شوال میاشت راځي، د رمضان پسې د شوال یا د کوچني اختر موږ او تاسو میاشت چې ورته وایو یا عید خورد چې ورته ویل کېږي، په دې کې شپږ روژې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که چا د رمضان روژې ونیولې دا یوه میاشت او د دې پسې ثم تبع ستا من شوال او د هغې پسې شپږ روژې د شوال د میاشتې هم ونیولې چې څنګه روژه ختمه شوه د بله میاشت کې متصله کې، نو که دې کې شپږ روژې ونیولې نو معنی دا شوه لکه دی چې ټول کال روژه نیولي. او بیا حساب ورته وکړو رسول الله وسلم چې د یوه میاشت 10 ورځې ده، دا 10 لاسو کې ضرب کې دا شوې 300 او دا باقي شپږ چې په لاسو کې ضرب نو شپېته، نو کال تقریبا 360 15 شپېته 40 شپېته دغسې ورځې راځي. نو که چېرته د رمضان روژه چا ونیوله او د هغې نه وروسته ورپسې شپږ روژې د شوال د میاشتې ونیولې نو دا معنا شوه لکه ټول کال چې د روژه نیولې وي، نو دا ټول کال یې پکې شوی، ځکه د هر عمل په 10 چنده باندې هغه اقل حد 10 چنده دی. نو چې 10 حساب کې 300 دا شوی او شپېته ورسره 360 نو مکمل کال په روژه کې راغی. نو دغه روژې د رمضان د تېرېدو نه متصل د کوچني اختر یا د شوال په میاشت کې نیول کېږي او شپږ روژې دي. په دې کې صرف یو مسله دا ده چې که څوک یو مسلسل یې نسي شپږ روژې شروع یې وکړه او ټولې روژې ونیول دا هم صحیح ده، او که څوک دوه نسي یا درې نسي او شپږ پوره کوي، یو څوک داسې ونسي بیا 2 ورځې 3 ورځې بعد بله نسي، خو په دغه شوال میاشت کې شپږ روژې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې دې دونه ثواب دی لکه ټول کال چې سړي روژه نیولي. دا د رمضان پسې متصل شپږ نفلي روژې شوې دې ثواب او هغه دا دی. دې پسې متصل بیرته ذوالقعده میاشت راځي او ذوالقعدې میاشت پسې ذوالحجه راځي. د ذوالحجې میاشت چې کومه د لوی اختر او د حج میاشت ده، په دې کې د اول تاریخ نه نیولې تر 10 تاریخه پورې دا د داسې ورځې دي چې دې ته ویل کېږي ایام عشر، او دا تر ټولو بهترینې ورځې د عبادت په لحاظ کې. د بخاري حدیث دی، حضرت عبدالله بن عباس فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله چې په ټولو ورځو کې الله پاک تر ټولو محبوب وخت د عبادت لپاره هغه دغه ایام عشر دا صورت دی، یعنی الله پاک په دې ورځ کې په عبادت باندې ډېر زیات خوشحالېږي. نو که دې کې څوک عبادت کوي نو دا عبادت به حتی د قیام نه د هر څه یعنی هر څومره عبادت چې وګورې په دا نور وختونو کې چې سړی کوي دغه 10 ورځې عبادت د ټول نه افضل او بهتر او الله پاک ته غوره دی. احب الی الله لفظ استعمال شوی چې الله پاک ته ډېر محبوب دی، ډېر هغه په دې کې خو د اول ورځې نه نیول تر 9مه پورې روژه راځي. 10مه باندې خو د اختر ورځ بیا روژه نه کېږي خو عمل پکې شته دی. نو دا 9 ورځې د اولې نه نیولې تر 9 ورځو پورې د روژې ډېر زیات ثواب لري، ځکه د بخاري حدیث دا دی چې الله پاک ته په دې ورځو کې د نیک عمل او صالح عمل ډېر محبوب او ډېر خوښ، نو دا روژه به هم په دې کې راشي. دویم امام ابو داود رحمت الله علیه د حضرت عایشې بیبي نه روایت کړی دی چې هغه فرمایي چې وایي چې که چېرته په دغه 10 ورځو کې دا کومې ایام عشر دي په دې کې یوه روژه سړی ونسي نو د دې دونه ثواب دی لکه یو کال چې روژه نیولي. او که څوک د دې شپو کې عبادت وکړي، د شپې عبادت د قدر د شپې په اندازه باندې ثواب دی، یعنی د اول نه نیولې تر 8مې ورځې پورې دا 8 روژې چې کوم یو دي دا هره روژه د یو کال د روژو په اندازه حسابي لکه 8 کاله چې سړي روژې نیولي 8 ورځې. بیا د عرفې ورځ چې کوم یو د خاص د هغې افضلیت بیا بیان شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او د بخاري او د مسلم حدیث د نور کتابونو هم دا رانقل کړی چې د عرفې د ورځې روژه چې کوم یو ده زه د الله پاک نه بلکل دا امید لرم چې د 2 کالونو ګناهونه به د دې انسان معاف شي، د تېر کال او د دې کال دا کوم پکې دی او تېر کال کې یعنی 2 کالو ګناهونه معافوي. دا د عرفات یعنی 9مه ورځ د ذوالحجې چې که څوک روژه ونسي نو الله پاک د مخکني او دغه چې دا کوم یو پکې دی د دې کال ګناه به ورته معاف کړي. نو دا دویمې نفلي روژې دي د شوال نه وروسته چې دا 9 روژې راځي، په هغې کې یو خصوصي روژه چې ده هغه د عرفات د ورځې روژه ده، دا هم ډېر زیات ثواب لري. او دې نه وروسته بیا چې کله ذوالحجه ختم شي محرم میاشت راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حدیث روایت شوی دی، د 3 کتابونو دا هغه راخیستی دی، امام بخاري هم را نقل کړی دی چې روژې تر ټولو بهترین روژې او ډېر ثواب چې دی هغه د شهر الله المحرم
د محرم د میاشتې روژې ټوله میاشت البته دا مکمله میاشت د محرم میاشت روژې نیول دا الله پاک ته محبوب دی، الله پاک ته خوښ دی، الله پاک ډېر ثواب ورکوي. مکمله میاشت کې د اول نه نیولې تر اخره پورې، ځکه دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان د روژو نه وروسته بهترینې روژې چې کومې دي هغه د شهر المحرم د محرم د میاشتې روژې دي. او په دې کې بیا خاصه یوه ورځ ده چې هغې ته ویل کېږي عاشورا یا لسم ورځ د ذوالحجې چې کومه ده دې ته عاشورا ورځ دي. عاشورا اصل لسم ورځ ته ویل کېږي په عربي لحاظ باندې. نو دا ورځ بیا خصوصي خاصه ورځ ده. د دې ورځې په لحاظ باندې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته چا د عاشورې د ورځې روژه ونیوله نو زه د الله پاک نه دا امید کوم چې د ده د یو کال ګناهونه به په دې باندې معاف شي. نو اول د شوال شپږ روژې، بیا وروسته ورپسې د ذوالحجې 9 ورځې روژې، او بیا یوه روژه پکې خصوصي لحاظ باندې د عرفې ورځ باندې چې هغه د 2 کالو ګناهونه معاف. بیا چې ذوالحجې تېر شي د محرم د ټولې میاشتې روژې چې د محرم میاشت کې سړی نیسي الله پاک دې باندې ډېر خوښېږي او دا ډېرې بهترینې روژې دي. او په دې میاشت کې بیا یو ورځ خصوصي ورځ ده چې هغې ته ویل کېږي د عاشورا ورځ، دا د لسم ورځ چې کوم یو دی موږ تاسو عاشور ورځ ورته ویل کېږي. د دې روژه د الله پاک د لوی په نسبت باندې ډېره محترمه ده او د یو کال ګناهونه د روژه کوونکي په دې باندې بخښلی کېږي. نو دا هم هغه دی. او د دې نه وروسته بیا روژې راځي په شعبان میاشت کې، موږ تاسو برات میاشت ورته وایي. په برات میاشت کې دا د برات میاشت روژه په باره کې په حدیثو کې راځي، حتی مختلفو ډېرو کتابونو دا روایت را نقل کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډېر زیاتې روژې په رمضان نه غیر، رمضان خو اصل فرضي روژه وه هغه به یې نیوله، خو نور زیاتې روژې به چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ونیول د شعبان میاشت. حتی د عایشې بیبي رضی الله عنها ته روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله په شعبان کې دومره زیاتې روژې ونیولې موږ فکر وکړه چې بس نور روژه ماتې نه کړي، همداسې به رمضان هم نه شي. نو د شعبان په میاشت کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم روژې ډېر نیولې. حضرت عایشه بیبي وایي چې موږ نه به کله روژې قضا شوې د ضرورت په لحاظ باندې د مریضۍ په لحاظ باندې، نو موږ به دا روژې په شعبان کې بیا نیولې. یعنې دا کومې روژې چې د رمضان به زموږ نه قضا شوې د زناني امراضو په لحاظ باندې، نو دا به بیا ساتلې د شعبان د برات میاشت چې کله به د برات میاشت راغله بیا به موږ د خپلې قضایي روژې په د برات میاشت کې نیولې. او په دې برات میاشت کې یو ورځ ده د 15 د برات یا 15 د شعبان. په دې باره کې ځینې احادیث راغلي دي چې دا هغه شپه ده چې په دې شپه باندې د انسان اجل لیکلی کېږي، چې بس به دا څومره کسان چې په آینده کال کې تر کال 15 شعبان باندې مړه کېږي دغه شپه باندې لیکلی کېږي، او دا لیست خپله ملایکو ته حواله کېږي چې دغه کسان به په دې کال کې هغه کېږي. رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه چې کوم احادیث امام بیهقي، امام طبراني، ابن ابي شیبه دې کتابونو را نقل کړي دي احادیثو، په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه ډېر خوښوم او ډېر په دې خوشحاله کېږم چې کومه ورځ باندې زما اجل لیکلی کېږي چې په هغې ورځ باندې زه روژه ومه. نو په 15 د برات روژې هم ثواب شته دی، او په دې باره کې مختلف کتابونو احادیث راخیستي دي چې په دې د 15 د رمضان باندې هم روژه ضرور د که سړی ونیسي نو دا ښه ده د ثواب دی. او دې نه وروسته بیا نو رمضان میاشت. بر علاوه د دې نه دا خو هغه ورځې شوې او هغه میاشتې شوې چې په هغې کې خاصې روژې نیولی کېږي چې هغه شپږ د شوال میاشتې دي، بیا 9 روژې د ذوالحجې میاشت دي، بیا څه نامعلومې ورځې په محرم کې چېرته ونه سړی نیولی شي، او خاص یوه روژه چې هغه د عاشورې ورځ ده. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وصیت دا دی او دی پرېښی دی چې که تاسو داسې وکړئ یا 9مه د 10مې سره یو ځای کړئ یا 10مه د 11مې سره یو ځای کړئ، 2 روژې ونیسئ. نو دا هم شته. او د هغې نه وروسته بیا د شعبان روژې دي. دا روژې هغه د مختلفو میاشتو شوې. د دې نه علاوه په هفته کې بهترین روژې دا دي چې د دوشنبې او د پنجشنبې د ورځې، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عادت مبارکه دا و چې هغه به د دوشنبې په ورځ هم روژه نیوله او د پنجشنبې په ورځ به هم روژه نیوله. صحابه ورته نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله تاسو دا د دوشنبې ورځ روژه هم نیسئ او د پنجشنبې روژه هم نیسئ، دې علت څه دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې د دوشنبې ورځ او د پنجشنبې ورځ د انسان اعمال د الله پاک دربار ته وړاندې کېږي، د الله په حضور ته وړاندې کېږي. نو زه دا خوښه ګڼم چې کله زما اعمال الله پاک دربار ته وړاندې کېږي نو چې زه روژه ووسم. یو دلیل پکې دا دی چې د دوشنبې او د پنجشنبې د ورځې روژه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عادت مبارکه و او ده به دا نیول، او دلیل یې مې ویلی چې دغه 2 ورځو کې د انسان اعمال د الله پاک دربار ته او حضور ته وړاندې کېږي، نو ښه دا دی چې انسان په دې ورځ کې روژه وي او چې د الله پاک دربار ته د اعمال وړاندې کېږي. بل امام مسلم رحمت الله علیه او امام احمد حنبل دا روایت را نقل کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي پوښتنه وکړله چې یا رسول الله ته دا د دوشنبې ورځې روژه ولې نیسې؟
نو ورته وایي چې دا هغه ورځ ده چې په دې کې زه پیدا شوی یم، په دې کې به زه وفات کېږم او په دې ورځ کې ماته نبوت او رسالت راکړی شوی دی. او یو روایت صحیح دام دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په همدې ورځ باندې هجرت هم کړی دی. نو دا داسې مبارکه ورځ ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې راغلی دی دنیا ته، او بیا د رسالت هم په همدې ورځ کې ورشوی، هجرت هم همدې ورځ باندې کړی دی. نو په دې خاطر باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلل دې دنیا ته دا تر ټولو ډېر زیات لوی نعمت. نو دغه د لوی نعمت د شکرې په خاطر باندې انسان باید الله پاک ته شکرانه وکړي او روژه ونیسي. نو دا 2 ورځې په هفته کې دا ښه خبره ده چې انسان وس رسېږي او کوشش وکړي چې دا 2 ورځې روژه ونیسي. دا نفلي ورځ دا په هفته کې دي. او د دې نه علاوه یوه روژه چې هغې ته د داود علیه السلام روژه ویل کېږي، هغه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ما ته عبدالله بن عمر بن عاص یو صحابي و، دا ډېر زیات پرهیزګار سړی و، ده به ډېرې روژې نیولې، ډېر زیات د شپې عبادت به یې کولو. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې ته دومره ډېر مه کوه چې دا ټولې ورځې مکملې ته روژې نیسې، او دونه مه کوه چې ټوله شپه عبادت کوه، نه څه شپه عبادت کوه، څه خوب کوه، د روژې کله نیسه، کله بوزه کوه. زم هم دا کار کوم، زه د الله پاک پیغمبر یم، د الله پاک نه ډېر ویرېږم، د الله پاک معرفت او شناخت د تاسو ټولو نه زما سره ډېر دی. نو خو دا د انسان د فطرت سره مشکل پیدا کوي، نو ځکه ته داسې کوه. نو هغه ورته ویل چې نه ما ته اجازه راکړه چې زه ډېر ونیسم. نو آخر کې یو خبره ورته وکړه چې ګوره عبدالله، د یو روژه زه درته ښیم چې د هغې روژې نه نوره بهتره روژه نشته، او هغه روژه زما د ورور داود علیه السلام روژه ده چې هغه به یوه ورځ روژه نیوله، یوه ورځ به بوزه وه، یوه ورځ به روژه وه، نن به روژه وه، سبا به بوزه وه، بل سبا بیا روژه وه، بل سبا بیا پسې بوزه وه، یعنې یوه ورځ روژه، یوه ورځ بوزه. د دې نه بهترینه روژه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بله نشته دی. د دې نه نور په کار نه دی چې سړی راخلي. او حتی دې نه داسې معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته اجازه ورنه کړه چې ته هره ورځ روژه نیسي. دې ته ویل کېږي صوم وصال. صوم وصال دا معنی چې مسلسل سړی روژې نیسي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عادت و، هغه به کول، هغه ته جایز و، خو امت ته نه دی جایز کړی، ځکه امت باندې مشکل پېښېږي. نو دا هغه روژې شوې چې دې ته ویل کېږي نفلي روژې. نو د ورځو نه علاوه د دوشنبې ورځ، د پنجشنبې ورځ روژه نیول دا په نفلي روژو کې راځي. او د دې نه علاوه د داود علیه السلام کومه روژه چې ده چې یوه ورځ سړی روژه نیسي، یوه ورځ د سړی بوزوي، نو دا هم روژه په نفلي روژو کې راځي چې سړی د دې نفلي روژو خیال وساتي. دا هم بهترین روژې دي چې سړی نیسي معمولا، او دا بهترین هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان کړی چې دې نه نورې بهترې روژې نشته. نو دا هغه روژې دي چې دلته ویل کېږي نفلي روژې چې موږ او تاسو نیسو. د روژې په باره کې خبره دا وه چې مخکې موږ او تاسو مسایل بیان نه کړه چې په روژه کې ځینې کارونه داسې دي چې هغه کول پکار دي، ځینې نه کول پکار دي. موږ ځینې شیان ویلي چې په روژه کې خاص کار د عباداتو ته ډېره توجه پکار ده، او اخلاقو کې، صدقاتو ته، کوم چې نیک کارونه دي په روژه کې د دې ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. ځکه دا داسې یو شی دی چې د ګټې موسم دی، د ګټې وخت دی. دا هر تجارت، د هر کاروبار چې کوم یو په خاص په انګلیسي کې ورته سیزن وایي، خلکو کې هم داسې مشهور دی، یا فصل موږ او تاسو ورته وایي د ګټې فصل. ځینې شیان داسې په یو وخت کې ګټه لري، په بل وخت کې بیا ګټه نه لري. کله بازار کې یو شی راشي ګټې ډېرې، کله بازار کې یو شی راشي بیا ګټه نه کوي. ځینې چې په بې وخته وخت کې یو میوه پخه شي، یو فصل پخه شي، یا یو غله دانه پخه شي، نو چې بازار ته یې سره راوړي ښه ګټه کوي. وجه دا چې په بازار کې هغه شی کمبود دي، نو چې کله زیات شي خو بیا خامخا د هغې قیمت راښکته کېږي. نو چې کله قیمت راښکته شي نو په دې خاطر باندې ځینې موسمونه داسې دي چې په هغې کې د انسان تجارت، کاروبار، دا راکړه ورکړه چې کوم دا ګټه کوي. د ثواب د ګټلو دپاره تر ټولو بهترین وخت چې کوم یو دی هغه د رمضان مبارکه میاشت په دې وخت کې. ځکه یو حدیث شریف مخکې موږ تکرار کړی اولو ورځو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر څوک په دې میاشت کې نفلي عبادت وکړي نو الله پاک یې په فرضو کې فرض ثواب ورکوي. یا داسې امکان د دې شته چې د قیامت په ورځ چې کله د فرایضو حساب کېږي نو کېدای شي دغه نوافل چې د په روژه کې کړي د هلته د فرضو ثواب په ځای باندې ودرېږي. او رسول الله فرمایي چې که څوک په روژه کې فرض ادا کړي، فرض لمونځ وکړي، فرض زکات ورکړي او فرایض په نیت باندې دا ادا کړي، نو الله پاک یې د 80 چنده فرایضو ثواب د سړي ته لیکي. نو یو فرض یې په 80 چنده حساب شو. نو سړی فکر وکړي چې نفل په فرایضو کې ودرېږي او فرایض یې 80 چنده حسابېږي. او دا داسې میاشت ده چې د صبر میاشت ده، د مواساتو میاشت ده، شهر عظیم، شهر مبارک. او په دې کې خاص یو شپه ده چې هغې ته لیلة القدر ویل کېږي. هغه د زرو میاشتو نه
خیر من الف شهر د زرو نه بهتره د زرو سره برابره نه بلکې د زرو نه بهتره ده. نو که په دې شپه باندې سړی عبادت وکړي نو معنی دا شو چې لکه زر میاشتې انسان عبادت کړي دومره زیات ثواب لري. نو په دې خاطر باندې په دې میاشت کې دا شیان پکار دي. دې سره پخوا کې یو بله مسله ډېره مهمه ده، هغې ته مخکې درسونو کې موږ اشاره کړې وه لږ لږ، چې په دې ورځو کې په دې شپو کې د رمضان په میاشت کې سړی د ګناهونو نه ډېر زیات کوشش وکړي چې ځان وساتي. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د رمضان میاشت راشي نو د جنت ټولې دروازې خلاصې شي، د دوزخ ټولې دروازې بند شي، او هغه سرکشه شیطانان، هغه طاغي شیطانان، هغه مرده شیطان چې هغه د انسان د اغوا او د ګمراهۍ لپاره کوشش کوي، هغه الله پاک وتړي، هغه بند کړي چې بس دما انسانان پرېږدي، دا بندگان پرېږدي چې عبادت ته وزګار شي. او د دې سره په خوا کې یو اواز کې یا باغی الخیر اقبل، ای د خیر غوښتونکه راوړاندې شه، د خیر کوشش وکړه. او بیا بل اواز کوي چې یا باغی الشر اقصر، ای د شر غوښتونکه لږ ځان غلی کړه. نو دا نور میاشتې د ښه شرونه غوښته، څه مصیبتونه دي جوړول، څه هغه دې کول، هغې نه لږ لاس واخله. دا داسې بهترینه میاشت ده چې کیدای شي که ته د شر نه لاس واخلې نو الله پاک تا ته د توبې توفیق درکړي، الله پاک د هدایت په نصیب کړي، الله پاک د بدیو د شر او د خباثت نه وساتي، سمې لارې ته برابر کړي. نو په دې میاشت کې د دغه حدیث په بنا باندې چې دا د بخاري حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یا باغی الخیر اقبل، ای د خیر غوښتونکی راوړاندې شه، په خیر کې کوشش وکړه، منډې وکړه، ترډې وکړه، دغه بهترین موسم د تا دپاره دی. و یا باغی شر اقصر، ای د شر غوښتونکی لږ ځان غلی کړه، لږ هغه راوړه کمبود په دې خپل شرارت کې او په دې خباثت کې او په خپلو بدیو کې د ګناهونو کې لږ کمبود راوله. داسې مه کوه چې ټول کلام د خباثتونو او د شرارتونو ته ځان وزګار کړی او دا کارونه کوي. نو ځکه د رمضان په میاشت کې کوشش دا وشي چې نیکیو ته سړی ډېره توجه وکړي، ډېر خیال وساتي، د اخلاص بالکل توجه. داسې ورځ راځي په موږ باندې چې بیا به یو نیکۍ ته موږ محتاج یو. نو ولې دغه بهترین وخت دی. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي ویلې چې دا دنیا چې کوم یو ده دا اوس دا د عمل وخت دی، په دې وخت کې تاسو د عمل چانس ته. یو ورځ داسې راځي چې په هغې ځای کې بیا تا نه حساب کېږي، بیا هلته د عمل چانس نشته دی، هلته بیا دا چانس نه وي چې تا ته ورته څه کړي، هلته به چې څه دې کړي همغه به در سره حساب کېږي. نو دلته د عمل وخت دی، دلته د ګټې وخت دی، او هغلته چې کله سړی راشي هلته بیا د حساب سړي سره حساب کېږي. نو د دې نه مخکې چې ویلې سړی حساب ته وړاندې شي باید د عمل کوشش وکړي. ما مخکې دا حدیث شاید بیان کړی چې د قیامت په ورځ به یو سړی یو بنده راوړاندې شي، الله په عز وجل چې د ده سره کله حساب شروع کړي نو د ده عملنامه کې یا په دې نیکۍ او بدۍ کې به صرف یو نیکۍ فرق وي، یعنی یو نیکي به کم وي. لکه داسې معنا سړی ورکړي د موږ هم تاسو په مثال کې چې یو سړی کامیابي کې په 50 نمرو باندې 500 باندې کامیابي، او د یو سړي 49 نمرې، یو نمره کمه ده. ګوره دا یو نمره چې کمه ده سړی ناکام دی، کامیاب ځکه چې 50 نه دی وړي، که 50 وړي کامیاب بشي. نو الله پاک عز وجل چې کله د بنده ته ورته وایي چې ښه تا سره دا چانس شته دی، ته لاړ شه دې میدان کې وګرځه، د خپل خپلوان دوستان ملګري چې څوک لري دوی سره خبره وکړه، تا ته دا یو نیکي درکړي، راوړه دا یو نیکي به زه ستا سره د 9 سره جمع کړم 50 برابر شي ته به کامیاب شي. نو دا سړی به خوشحاله شي په زړه کې چې خو یوه نیکي ده، نو اوس دا یوې نیکۍ به څه خبرې، لاړ به شم ملګري مې دي، دوستان مې دي، مور مې ده، پلار مې ده، ښځه مې ده، اولادونه مې دي، او ډېر او بګتې په دنیا کې خو هر سړی هر هغه لري. نو دی به لاړ شي دستي ویل چې د ټولو نه اول به خپلو خپلوانو ته مور پلار ته ورشي، مور ته به ورشي چې مورې زه تر ټولو په تا باندې ډېر ګران وم، څومره دې ما سره تکلیفونه تېر کړي، یو نیکي مې په کار ده. ابه ورته چې نه کېږي، پلار ته به ورشي، پلار به جواب ورکړي، اولاد ته به ورشي، اولاد به جواب ورکړي، مخ به ترې نه واړوي، ښځې ته به ورشي چې ستا په خاطر خو ما رشوتونه اخیستل، ستا په خاطر خو ما خلک غرق کړه، تباه مې کړه چې تا ته شعر پیدا کړه، یو نیکي مې کمه دا وایي چې دا نه کېږي. دا څومره دوستان خپلوان چې دې ټولو باندې به وګرځي، دا هېڅوک به هم حاضر نه شي چې دې سړي ته یوه نیکي ورکړي. اوس ته فکر وکړه چې په آخرت کې د سړي یو نیکي کمه شي او دا ټولو خلکو باندې سړی وګرځي او دا یو نیکي تا ته څوک نه درکوي، نو تا ته به هلته بیا معلومات وشي د نیکۍ د ګټلو چانس ما د لاسه ورکړی. دغه هغلته چې وخت و چې یو نیکي نه بلکې سلګونې نیکۍ ما ګټلی شوې په هغې ځای کې، هغه ما چانس بیه کې. اوس دلته د یوې نیکۍ دپاره زه محتاج یم، خلکو ته زارۍ کوم، عذر کوم، دا یو نیکي څوک نه راکوي. نو هغه حالت سړی را په یاد کړي چې کله د یوې نیکۍ ضرورت انسان ته او بل څوک نه ورکوي. نو اوس چانس تا حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي چې تاسو دغه وخت عمل وخت دلته دا نیکۍ وګټئ
هلته به په خپله مې تاسو په کار راشي. کیدای شي داسې یو غمزپلی پیدا شي چې یوه نیکي په کار او ستا سره نیکي ډېرې ودانه ورکړي، نو هغه چانس به برابر شي، هغه ته به الله پاک یو شی ورکړي. په همدې باره کې دې حدیث کې راځي چې ویلې دا کوم سړی چې دا یو نیکۍ ته ضرورت لري دا به خپل دوستان خپلوان ټولو خلکو ته به ورشي، هېڅوک به دا نیکي ورنکړي. یو سړی به په دې میدان کې چې دا سړی به وګوري چې ډېر لالهان ده، ډېر پریشانه ده، ډېر زیات خفه دی، او خصوصا چې دا خلک ټولې جواب کړي چې هېڅوک هم شی ورنکړي، نو دی به ډېر زیات خفه شي، ډېر زیات پریشانه شي چې دنیا کې ما در سره څه کول او تاسو را سره څه وکړه، د آخرت کې یوه نیکي تاسو رانه کړه. نو دا سړی چې په دې میدان کې دې سړي د هغه وګوري نو دی به صرف یوه نیکي بیا ولري، یوه نیکي به ورسره بل دی ورسره نه وي. دی به وایي چې ښه زه خو هسې یم ناکام یم، ما به یوه نیکي چې وشي څه کار نه پکېږي، نو ښه خبره دا ده چې د یوه نیکي دې سړي ته ورکوي، د کار خو به وشي. نو سړي ته ورته وایي چې راشه ما سره یوه نیکي ده، دا نیکي ته واخله او بس تا کار خو به وشي. نو مونږ ویلې چې د فرضي روژو په خوا کې مونږ او تاسو په د خپل شریعت او په د خپل فقه کې ځینې نفلي روژې هم لرو چې د شوال 6 روژې دي، بیا د ذوالحجې دي، بیا د محرم میاشت دي، بیا د شعبان میاشت دي، بیا داسې په هفته کې د دوشنبې او د پنجشنبې ورځ ده، او بیا د داود علیه السلام چې تر ټولو بهترینه روژه ده چې یوه روژه نیول کېږي یوه روژه نیول کېږي. نو دا هغه نفلي روژې دي که دا د فرضي روژو سره جمع شي چې کوم یو مونږ او تاسو د رمضان روژه نه سو، نو دی نه به غوړي به لا غوړ شي، بیخي به داسې هغه ته نه جوړ شي. انسان به همیشه د یو نظارت، یو څارن، یو تعقیب لاندې او په ده کې به د بندګۍ احساس پیدا شي، نفس پې کنټرول شي، د ده دا سوچ فکر هر څه به په مستقیمه لاره باندې برابر شي. الله پاک عز وجل دې مونږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي، په دې باندې ځان پوه کړو او دا نورو خلکو ته هم ورسوو دا خبرې، او الله پاک عز وجل دې مونږ ته د دې ټولو اعمالو د کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.